جدول میشن صحیح عکس واخله صحیح عکس واخله دیر که دیر بیاد دا د ښار له شور او د ښار له بیروبار او د ښار له ډېرو خبرو څخه د پغمان ښایسته دره ده او د پغمان ښایسته دره د په دغه کیفیت باندې زه فکر کوم دا مستقیم او غیر مستقیم پر ذهنیت باندې او روان باندې مستقیمې مثبتې اغېزې لري. عبدالبصیر اکه څنګه؟ ولا ډېر ماشاءالله نه د موټرو غږ شته، نه د آب مدني غږ شته او نه ترکاري واخلي غږ شته. لرې لرې د چرګانو غږونه دي او ډېر ښایسته منظره ده طبیعي. خو ښار کې خو یو بله دغه هم دی، بدي هم اوس ښار کې دا جوړه شوې ده چې هر طرف نه بلندمنزلې دي، بلډینګونه دي. نن سبا اسمان هم ډېر په مشکل سره ښار کې معلومیږي. بیا همداسې کله دغه ته راشې لرې په سیمو ته بیا سړي ته معلومیږي چې اسمان هم شته دی، باغونه هم شته دي او غرونه هم شته دي. د مطیع الله تراب یو شعر هم و، وایي شمسایه یو ګیله لرم له تا نه تا ته، له هرې خوا نه ښکارم تا نه تا ته. د ښار داسې ژوند شوی دی. بیا دا هغه ښي څه نومېږي کلي کې یا لرې په سیمو کې هلته بیا ډېر منظم او منسجم ژوند دي. دا زمونږ د ماستري دورې صنفي دی، د هغه باغ دی. بیا هغه بیا وویل چې راځئ زمونږ باغ ته ځو، نو دغه باغ ته راغلي یو. دا مو د ماستري دورې همصنفیان دي. تېر هفته کې چې راغلي وو هغه بیا زموږ د سیاسي شنونکو صنف و، یعنې هلته هغوی سره وو. دا هلته ترتیب نیولي دي، خو ژوند راځي اول دغه ځای سره وګورو څنګه یې ورورخې جوړ تازه ټکره هغه سره راغلی پغمان ته. او پغمان کې جګ جګ بلندمنزلې نشته، بیروبار غالمغال شور ماشور نشته، پاکه ښایسته هوا ده. څه احساس کوي؟ والا یه طور خوشبختی هستی که جمع از دوستا رفیقا همسنفی ها اینی یک نعمت خداوند است. حالا ما خب همین مفکور هستم که اینی یک چانس کلان بود که یک جای شدیم، رفیقا آمدن و خوشبختی است که خودت هستی جمع همسنفی ها. ما بسیار خوش هستیم، کیف میکنیم. نوش جان بخیر دوستا و ازا که لذت ببری، خوب کیف کنه. ما نمیفهم که خودت هم بگیریم در کامرا یا راځي با هغه وکړي عنایت لږ تکلیف یا جمع از همسنفی های عزیز. زازای صاحبی رفیق ما یک نام داره، باز اوش خب به هر حالت یاد نمیکنیم و بین رفیقا و اینجا بسیار یک سایه مقبول است. این سایه سرسبز، اینی همه جای خاموشي او لبل طرف نه ښایسته هوا او جګ غرونه هغه څه دي چې اکثره روانشناسان یا د روان ډاکټران یا عقلي عصبي ډاکټران یې خپلو مریضانو ته هغه وخت توصیه کوي چې ژور ډپریشن ته تللي وي. نو نن هم ښایسته ته راغلو. عبدالحسیبه څه فکر کوي او څه خوند اخلي؟ استاد خبر بید؟ زاهد صاحب بس ژوند داسې ده که نه چې ژوند په اجتماعي او ټولنیز اړخ لري. دا خاص نه کېږي چې کار ته لاړ شئ او دا خاص نه کېږي چې وظیفې ته لاړ شئ 40 ساعته یا 25 ساعته وظیفه کې 1 ساعت نور هم اضافه پکې کار کوي او فامیل هم درنه پاتې، ملګري هم درنه پاتې، ټولنیز اړخ نه څاري. دا ډپریشن پیدا کېږي سړي ته. او که ډېر نه وي میاشت کې یو ځل یو چکر سړی باید خپلو ملګرو سره مو وي او ټولګیوالو سره همکارانو سره سړی باید وګرځي، که نه دا ډېر ښه وي. سړی فرش کېږي، خپل روزمره کارونو ته هم ښه رسېږي او دې سره صمیمیت، محبت، مینه
او د روزګاري څخه ده. بالکل استاد خیبر هم سر پاکی ده یعنی جان اگه کمی پیش بیایی که صدا را گرفته بتانیم مایکار امروز یکمی طرف هم بیاین که به خاطر روشن هم استاد خیبر زمونږ همصنفي هم د ماسترۍ دورې او ترڅنګ یې ډېر تکړه استاد هم د تدریس هم کوي. استاد خیبر له تاسو څخه اورو دا غرونه او ښایسته ښایسته هوا او چنارونه او پاک ستره هوا او له هغې نه چې سړی راشي چې هلته جګ جګ بلډینګونه وي رنګونه وي او سهار وخت تقریبا چې سترګې دې خلاصې شوي نه وي دا مدني چیغې وي بیا هغه او دغه ځای زه فکر کوم ډېر توپیر به لري. تشکر بسیار زیاد زازای صاحب، تشکر از اینکه معرفی ما کردی. از ما دفعه اول است که ما اینجا آمدیم و یک هوای بسیار صاف، فضای بسیار آزاد و خوشحال شدم که امروز در جمع همصنفی هستیم و لذت میبریم از اینکه مثل یک تیم. البته اگر ببینیم ما به یک نفر اگر یک شخص یک جای میره به یک نفر اگر چکر بزنه او قدر لذت نمیبره، اما به شکل یک گروپ که وقتی که یک جای میری و یک غذا پخته میکنی و با هم میشینی خودش یک اتحاد اتفاق صمیمیت با میان میره که از این باعث به این میشه که ما میتونیم که از احوال یکی دیگه، از حالات یکی دیگه، از رفتار یکی دیگه، از خوی بوی یکی دیگه بسیار زیاد معلومات پیدا کنیم، آگاهی پیدا کنیم و این باعث اتحاد اتفاق بیشتر ما میشه. دیگه خوشحال شدم که امروز اینجا هستیم و از این سفر لذت میبریم و خوش هستیم که همراه شما هستیم. ډېره مننه لا دشمندی لره زمونږ د ماسټرانو صنف کله کله د دوستان وایي چې دا لوی افغانستان ده. بیا زه ورته یم څنګه هغه وایي چې زمونږ منځ کې تاجک هم دی، ازبک هم دی، هزاره هم دی، پښتون هم دی، پشهیي هم دی. دا به تصادف وي او یا به دغه د پوهنتون منیجمنټ هم داسې وي چې داسې د هر برخې څخه محصلین یا هر برخې څخه ځوانان پکې راټول کړي دي. او وایي که نه وایي غوړي لا غوړي هم طبیعت شي، هم ښایسته هوا شي او هم لږ د مغز فرشوالی شي او ترڅنګ دوستانو سره د زړه خوله شي. زموږ سفر جریان لري او ځکه هم دا فلم بدر درته وکړله چې ځینې دوستان زموږ ملګري په خارج کې دي، مسافر دي، هغوی لپاره هم یو تصویر وړاندې کړل شي چې افغانستان کې الحمدلله اکثره کم چې د رسنیو له خولې نه د ځینو ادرسونو له خوا نه تاسو ته معلومات دررسیږي خلاف در هغه. دلته افغانستان کې الحمدلله امنیت دی، ورورولي دی، دوستي دی، انډیوالي دی. لا هم دغه ښار د امن، د سوکالۍ، د مینې محبت نفسونه اخلي او دنیا ته د مینې پیغام ورکوي. بالکل.